اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، خدای دې کسي جوړ صحتمند خوشاله اوسئ. د نئی مهدي یوټیوب چینل ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. څنګه چې تاسو بهتر پوهیږئ، زموږ چینل اکثرا کوشش کوي چې تاسو ته د روزګار په بخش کې تاسو ته نوي نوي ذهنیتونه درکړي. او د نن موضوع دی څنګه کولی شو بغیر له افغاني مصرف نه موږ کولی شو د مستریتوب یا د موټر جوړولو بخش کې او یا د موټر پرزو بخش کې موږ پیسې وګټو. افغانستان خو پوهیږئ چې داسې یو ملک دی چې اکثرا موږ هغه څه د په امپورټ دي، موږ موټرو کاروبار څه د په وارداتو باندې دی، موږ پرزې هم له خارج نه راځي او نور موټرونه هم خارج نه راځي. نو اکثرا هغه موټرونه چې مثال اکثرا حادثې پکې ډېرې کېږي، موټر ټکر کېږي، موټر رنګېدو ته ضرورت لري او نور څه شیان دي چې مثلا پرزه پکار ده، هغه پرزه نه پیدا کېږي، په وخت نه پیدا کېږي. نو داسې ډېر شیان دي. نو که چېرته تاسو غواړئ دغه بخش کې کاروبار وکړئ، تاسو کولی شئ یو فیسبوک صفحه خلاصه کړئ او فیسبوک صفحې کې څه دی اعلانونه واچوئ، نور بخشونه واچوئ. تاسو د خالي لایک واخلئ، هغه وکړئ، یو نه څو صفحې جوړه کړئ، یو خاص د پرزې فروشي لپاره او یو عمومي صفحې جوړې کړئ چې هر یو کې کسان تاسو ته زیات شو کولی شئ تاسو خپل اعلانونه ورکړئ او خلکو ته ووایئ چې موږ دغه سرویسونه ورکوو. که پرزه هم پکار یې موږ ته میسج وکړئ، موږ به یې درته مخکې نه برابر کړو. تاسو ته به کور ته هم رسولی شو یا درته ویلی شو چې کوم جنۍ اخیستی شئ. نو په عین وخت کې څه ده، که تاسو یو بل آی ډي جوړه کړئ، هغه آی ډي کې مثلا دغه موږ فیسبوک آی ډي چې جوړو 15,000 ملګري پکې اډ کولی شو. نو 15,000 ملګري په ځای 15,000 دوکانونه پکې رجسټر کړئ چې د پرزه فروشي اوسېږي. که چېرته یو چا پرزه په کار وه، فیسبوک صفحې له لارې تاسو میسج وکړه، نو داسې کوئ چې دغه میسج څه ده د نورو ته ورکوئ، د نورو ته لیږئ د دوکانونو سره چې هغوی به هم فیسبوک لري تاسو سره په وصل وي. هغوی ته میسج کوئ چې هر چا سره پرزه وه، هغه به تاسو میسج وکړي چې وروره دا پرزه ما سره شته دی، په دغه قیمته دی. چې هر څومره قیمت وي کوشش هغه به تاسو ته همیشه کوشش کوي چې ارزانه درکړي. هغه وجه دا ده تاسو به همیشه همغه نه اخلئ او همغه تاسو مشتري وي، نو تاسو ته به کوشش کوي په عمده فروشي په حساب درکړي. نو هغه پرزه چې تاسو اخلئ که په 100 وه، تاسو پکې خپل هغه کمیشن پکې واچوئ او که چېرته ویلی شي نه ما ته کور ته راورسوه یا ما ته دغه مستري خانې ته راورسوه، نو بیا تاسو داسې چلو کوئ چې دغه د ډیلیوري پیسې هم پې چارج کوي. او بیا که موټر قیمتي و پرزه هغه و، نو هغه کې کولی شئ لږ اضافه پیسې هم وګټئ. او که پرزه داسې عادي پرزه وه، نو بیا لږ کمه کوئ، ځکه ابتدا کې کوشش کوئ چې نرخونه کې لږ ګټه وکړئ خو تل ګټه وکړئ. ځکه اول هم چې تاسو صفحه مشهوره شوله او خلکو تاسو سروس نه راضي شو، نو بیا کولی شئ تاسو په بهترین مثلا کسان زیات شو، صفحې لایک هم زیاتېږي او خلکو تاسو هغه نه به هم راځي او د فیسبوک کې صفحې کې ریټینګ وي، تاسو دا ریټینګ به هم ښه شي. داسې نه چې تاسو ته کوم غلط ریټینګ یا کامنټ ډکړي. نن سبا دا ریټینګ څه ده، د صفحې ته چې ځو موږ اول ریټینګ یې ګورو، که یو پروډکټ اخلو اول د موږ هغه انټرنیټ کې دغه ریټینګ او ساید افیکټ نور شیان اخلو. نن سبا زمانه د مارکیټینګ ده، د خیرتوب ده، د هر څه ده. موږ هر پرزې نه مخکې 100 وارې ګوګل کوو چې څه شیان دي او څه باره کې دي. نو هغه په دې بخش کې څه ده، تاسو که چېرته غواړئ دغه بخش کې کار وکړئ، نو تاسو ته بهترین چانس ته تاسو صفحې جوړ کړئ، انټرنیټ جوړ کړئ. افغانستان څه ده اوس دا ډېر شیان چې دي په فیسبوک دی، نو هغه اوس اپ او شیان شاید دومره خلک استفاده ونه کړي لکه فیسبوک دی. دغه بخش کې کار وکړئ، یو روپۍ مصرف نه راځي، نو ولې کار ونه کوئ؟ مستریانو سره وغږېږئ. که مثال یو رنګمالي که تاسو مثال په 3,000 کې کولی شئ تاسو یا ته 300 500 روپۍ پورې وګټئ. نو دا چې کوم موټر دی او څنګه موډل او دا ټول شیان چې دي دا کولی شئ په دې بخش کې سره کار وکړئ. نو راځم اصل موضوع ته چې 100 طریقې نورې هم شته چې موږ کولی شو بغیر له افغاني مصرف وکړو او دغه طریقو په باره کې به موږ تاسو ته په هر ویډیو کې به تاسو ته زه وایم. نو امید دی چې زما دا چینل سره سبسکرایب کړئ، زما دا ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ څه نظر لرئ، دوستانو سره زما ویډیو شریک کړئ. او که چېرته زه یو غورځنګ چلوم د وینې بخش کې دی چې ژوند ژغورنې غورځنګ دی، د افغانستان لپاره دی. که تاسو چېرته کوم پیسې وګټلې، امید دی چې په دې بخش کې موږ سره کومک وکړئ. او دغه بخش کې غواړو چې د هسپتال لپاره کوم کسان چې وینه ورکوي د هغوی کرا لپاره، او هغه بخش کې چې مثلا یا میوه سو یا جوس یا نور بخشو کې موږ مالي بودجې ته ضرورت لرو، نو موږ دا کارونه څه د ولایت په حساب شروع کړي دي، د غیر رسمي دی خو ولې د موږ د انسانیت په خاطر دی. نو امید لرم چې تاسو په دې بخش کې ما سره همکاري وکړئ او هغه ځوانانو ته سره کومک وکړي چې دغه وینه ورکول غواړي او د نور بخشو کې چې هم انسانیت ته وژغورو او هم افغانیت وژغورو. نو موږ تر بل ویډیو پورې په خدای مې سپارم او زما د چینل څه ده سبسکرایبشن مه هېروئ او د ما ویډیوګانې وګورئ او انشاءالله آینده کې به او د ما د بیل آیکن ووهئ چې دا بیل آیکن به تاسو ته آینده نوي ویډیوګانې تاسو ته به په وخت اطلاع درکوي. تر بله پورې په خدای مې سپارم. خدای په امان.